سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد غلام منګل په سړو سیمو کې د ښوونیز کال د پیل کېدو په مراسمو کې د خبرو پر مهال وویل که هر څوک په ننګرهار کې په خپل شخصي لګښت د یو ښوونځي لپاره ودانۍ جوړه کړي کولی شي په خپل نوم کړي او همداراز د دې ولایت د پوهنې ادارې د کیفیت د لوړېدو په موخه د ځانګړو هلو ځلو له پیل کېدو څخه خبر ورکړ. د وري په څلورمه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د یادو مراسمو پر مهال د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواري د سړو سیمو د ښوونیز کال د پیل کېدو په موخه د پوهنې سرپرست وزیر پیغام ولوست چې پکې د ملي سوداګرو، قومي مخورو، دیني عالمانو او ولسونو څخه غوښتل شوي چې د پوهنې پیاوړتیا لپاره بېلابېلې مرستې وکړي. دغه راز په پیغام کې لیکل شوي و چې د همدې کال په لومړي پړاو کې 8,000 او په دویم پړاو کې 14,000 مسلکي ښوونکي په دنده وګماري. نوموړي د خپلو خبرو پر مهال وویل ننګرهار د هېواد هغه ولایت دی چې پکې 12 میاشتې پوهنیز بهیر جریان لري خو په وینا یې په دې ولایت کې دمګړی 12 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي. د سړو سیمو د ښوونځیو یا د ښوونیز کال د پیلېدو لومړۍ ورځ ده یا د زنګ ورځ ده. له نیکمرغه ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې کال 12 میاشتې موږ تعلیمي کال لرو. دا یو فرصت دی د ننګرهار د خلکو لپاره او د ننګرهار د ولایت لپاره. یعنې که په ننګرهار کې موږ وغواړو هر وخت موږ کولی شو چې ښوونځي ته لاړ شو. یعنې په هر موسم کې موږ کولی شو چې ښوونځي ته لاړ شو او دا د ټولو ننګرهاریانو د ټول افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی چې موږ کولی شو په سړو سیمو کې سړو سیمو ښوونځي تعقیب کړو، په ګرمو سیمو کې د ګرمو سیمو ښوونځي تعقیب. نوموړي زیاته کړه د دې ولایت په سړو سیمو کې 209 ښوونځي لري چې د 60 میرمنو په ګډون 2109 ښوونکو له لوري پکې د تدریس چارې ترسره کیږي خو د دې ولایت په کچه د نږدې 500 ښوونځیو د سرپناه د نشتونوالي څخه خبر ورکړ. سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد غلام منګل وویل پوهنې اداره د ټولو ګډ کور دی او تر دې وروسته به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د یادې ادارې په چوکاټ کې سیاسي، ګوندي، قومي او نور حرکتونه ترسره کړي او په دې برخه کې به سرغړونکو سره سخت چلند ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه ولسمشر 9 لمریز کال د پوهنې د ملاتړ په نوم نومولی چې د دې ستر نوښت او ارزښت په نظر کې نیولو سره د ټولنې هر وګړی د خپل مسؤلیت له مخې باید د پوهنې د ودې لپاره په رښتینې توګه کار وکړي. د همدې ستر ارزښت په پام کې نیولو سره سږ کال ولسمشر دغه نوی هجري لمریز کال د پوهنې د کال په نوم ونوموه. دغې نومونې او ستر نوښت موږ او تاسو ته نوي مسؤلیتونه راپرمانه کړل. دا هغه مسؤلیتونه دي چې دلته په ننګرهار کې هم د ولایت مقام او هم به د معارف ریاست یا د معارف منصوبین په خپله برخه کې ولس، پانګوال، مدني ټولنې، دیني علما او په ټول کې ټول ولس هم خپل مکلفیتونه لري. ننګرهار والي اعلان وکړ چې په دې ولایت کې هر څوک کولی شي چې د پوهنې ادارې په چوکاټ کې د ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې کړي او ښوونځي په خپل نوم ونوموي. هغه د پوهنې ریاست مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د یو منظم پلان له مخې په پوهنیز بهیر کې د مکافاتو او مجازاتو اصل راژوندی کړي او د دې پروسې د پلي کولو په برخه کې د ولایت مقام له لوري د همکارۍ ډاډ ورکړ. له دې وروسته موږ جدي مصمم یو چې د ګمارنې، تغییر او تبدیل، مکافات او مجازات دا به ټول د وړتیا او د مهارت او د استعداد په اساس وي. د ننګرهار والي په وینا هڅه کوي چې د بېلابېلو لارو څخه په ګټې اخیستنې سږ کال تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیزي او د پوهنې په اداره کې ستونزو ته د حل لارې چارې ومومي. په جوړو شوو مراسمو کې د ولایتي شورا غړي همیرا رفیع، قومي مشر اجیت خان، د سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد او مدني فعال نجیب الله صاحبزاده د ولسمشر له لوري 9 لمریز کال د پوهنې د ملاتړ له نوښت څخه ستاینه او ملاتړ وکړ. دوی ټینګار وکړ چې معارف باید د
سیاسي کشمکشونو څخه وژغورل شي او د پرمختګ لپاره ټولو ولسونه دولت ته د همکارۍ لاسونه ورکړي. د مراسمو په څنډه کې د زده کوونکو له لوري بېلابېلې ورزشي نندارې، په زړه پورې ترانې او تمثیل وړاندې شول چې ګډونوالو په خوښیو سره بدرګه کړ. همداراز د ننګرهار والي له لوري د دې ولایت 2 زده کوونکي چې د زده کړې پر مهال یې نوښتونه کړي په ستاینلیکونو او ډالیو سره ونازول شول. په سړو سیمو کې د ښوونیز کال د پرانیستې په موخه د جوړو شوو مراسمو وروسته سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلام منګل چې د پوهنې او ننګرهار پوهنتون رئیسانو او د ولایتي شورا غړو یې ملتیا کوله، د بي بي زینب په علي لیسه کې د زنګ په کړنګولو سره نوی پوهنیز کال په رسمي ډول پیل کړ.